یوه مسله ستا عجیبه غوندې مسله ده بیخي ناولاده ده دغه خلک وایي ملائکه تصرف کوي انسانان تصرف کوي متصرفین فلانی د فلانی شي متصرف ده فلانی د فلانی شي متصرف ده بیا یې نو پر کتابو حوالې ورکړي دي پرون ما ته یو چا وویل چې یو ملا دغې خواته یو ملا و تقریر یې وکړي دا د تصرف مسله بیا یې پر فتاوا عزیزي حواله ورکړه فتاوا عزیزي شاه عبدالعزیز صاحب د شاه ولی الله صاحب زوی د دې لیکلې ده بیا نو خیر فتاوا عزیزي له ما سره واغه ځای مې وکتی هغې بل ډول ویل هغه ډول پر دا مسله باندې خلک خطا کېږي ډېر له چا سره یې شریکوي نه د خپل انانیت دپاره بس سری چې ګټ چې په خبر پوه شوی نه او حال دا د ابن نجیم یو عالم د بحر رایه کې لیکلی ده اشباح والنظائر یې لیکلی ده ابن نجیم دونه غټ عالم ده د علماو په اصطلاح دته ابو حنیفه ثاني ویل کېږي دا دوم ابو حنیفه و په دې مذهب کې دونه لوی عالم دی په بحر رایه کې لیکلي دي څوک دا عقیده کوي چې متصرف سته وایي دا کفر دی شرک شاه عبدالعزیز صاحب په دغه فتاوا کې لیکلي دي چې دا شرک جلی خو بل ځای بیا یو خبره کړې ده په خبره پوه کېدل ډېر ګران نو هغه ګرانه خبر ده او د هغې خبرې اورېدل پر ذهن باندې تېرېدل دا ضروري دي ځکه دې مسله کې خلک ډېر خطا کېږي پر دا مسله خلک ټینګ نو دلته تصرف دوه قسمه ده یو تصرف کوني ده یو تصرف روحي ده دا دوه قسمه تصرف کوني چې ده دا کچاله علامه سوا بل چاته ثابت کوي دا کفر بحر رایق دا خبر لیکلی ده مفتی فرید صاحب فتاوا فریدیه کې لیکلی ده دا احسن الفتاوا چې چا لیکلی ده مفتی رشید احمد صاحب دی په احسن الفتاوا کې لیکلی ده نور داسې دی ټولو کتابو علی الاتفاق دي ته شرک دا شرک کفر کونی تصرف له علامه سوا بل چاته به نه ثابته لله ما فی السماوات مالک الا د تصرف مالک کی مملوک نشي کولی مملوک ته څه ودرې د تعالی څخه پیرا کول زه مزدور او داسې ډیر آیاتونه قرآن کریم کې راغلي دي بلکې د تفاسیر دا یو اصل د شرک په تصرف د څلورو قسمو د شرک نو شرک په علم په تصرف په عبادت په مالکیت تقسم بالدعاء دا نسل البته تصرف روحي بیا یو داسې مسله د شیطاني بیا په ولایت اړه نه لري ملک هم کولی بعضې نیک بندگان بلکې بد بندگان په دا هندوانو کې دای خلک شته چې تصرف روحي کولی جوګیان چې په مسلمانانو کې مستولیان دا کار کولی ملائکه هم کولی او شیطانان هم کولی دا د الله حکمت ته چې الله دغه تصرف روحي واک ودي مخلوق ته ورکړی ده دا د الله حکمت ته موږ په پیژنو شاه عبدالعزیز صاحب په فتاوا عزیزي کې دغه د تصرف روحي خبر کړی نو انشاءالله پر دا تصرف روحي باندې به خبره درته وکړم چې په دغه د سړي سر خلاص بدبخت انسانان دي کتاب وګوري په پیږي نه یاتي غلط خبر خلکو ته راوباسي دا د عقیدې مسله ده ډېره سخته مسله ده داسې مسائل خو تقي عثماني صاحب لیکلي دي چې پر داسې مسائلو باید د ډېرو علماو بحث وشي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې به یو فقهي فرعي مسله پیدا کوله 1.5 کسه علما له د سره کښېناستو 1.5 کسه علما یوه میاشت به پر مسله بحث کړه او دای زوی مړی چې بیا راوتلی نه یې له حجرې بیا مسلې دي بیا پر خلکو فتواوې دي بیا بله ورځ چې ورته وګورې نو سوړی دې لیکلي